دا څه وشو؟ د ټرک د لاندې شو. وای چې ټرک لاندې به راغی موټر سایکل نو بې څه کول؟ بیا مې نیکه یاماها واغستو. ښه نه نو چې یاماها بیا سټارټ وای لږ خفه و که نه غریب موټر سایکل و. نو هغه به وي یاماها. وای ژړلې به نو بې څه وکړل؟ بیا مې نیکه هونډا واغستو. دا څه وای؟ هونډا چې په دې موټروی پرېښو هغه وخت موټروی نه وه که نه لږ دروغ وي په دې چې په همداسې روډ به یې پرېښولو که نه نو هغه به چې څنګه یې سټارټ وکړه هونډا ماما څه کې چېرته یاره داسې چل دی چې دا پکۍ مې په اوږه کړی او خراب شوی دی نو دا پکۍ مستري ته رسومه په ځي نه ودرېږي. دا ټیک زما د نیا د پکې په شانتې دی. ښه هغه ټایم ته وي؟ نه ماته مې نیکه خبره کوله. زما د نیا پکې و که نه پیله راوتی و نو ده باندې به مغه چل شوی هغه به داسې چل کولو که نه چې داسې ګر چاپېر کټونه به نو چې هغه به د ټک ورکړو نو په ځای به ولاړو نو بیا به مې نیا راله ټک چې په دې سر به یو ټک وکړو بیا به داسې وازونه به کوي. دا خو سم منلسي دغه نه و ستاسو پکې؟ هغه ټیم خو زما د نیا پکې داسې پته نه لګي چې ستا د نیا پکې به څنګه و. وای ستا نیکه خو ډېر مالدار و د دې مطلب دی چې په هغه وخت کې ورسره پکې و نو هغه څه خو به نور هم ډېر څه و. موټر سایکل ورسره و که نه په هغه وخت کې ورسره سوزوکي موټر سایکل و. ښه او سوزوکي موټر سایکل چې بیا سټارټ کړو که نه څه چل به یې کولو پته ته شته؟ څه؟ ګورئ سوزوکي دا څه وشو؟ د ټرک د لاندې شو.